دا الله محبت څو وره حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث قدسی دی دا الله فرمان دا الله د رسول په قول باندې دی دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي دا انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی اذا تقرب الی عبدا شبرا اذا تقرب العبد الی شبرا کله چې زما بنده یو ولې شما ته راځي سو الله صبر فرمایي تقربت الیه ذراعا زي یو لاس ورته کېږي د محمد تعالی د دنیا محبت داسو هغه وایي زما سره بیا الله سیویا کې یو ليش نږدې سي یو ليش د کېږم کدي ګلاره ساو کړ ګلاره زکوم لیکن د الله محبت ګور حقيقي محبت دار الله صبر مای من تقرب یا اذا تقرب العبد الي شبرا تقربت اليه ذراعا زهغت یو لاس قدر یو غز قدر نږدې کېږم واذا تقرب اليه ذراعا تقربت اليه باعا کما ته یو غز را نږدې سو باع په عربي کې وایي دا دواړه لاسونه داسې سره زده کول الله وایي دومره ور نږدې کېږي دوه غزه قدر دوه لاسه قدر نږدې کېږم او د الله جل جلاله رسول فرمایي واذا تقرب الیه ذراعا تقربت الیه باع واذا اتاني يمشي اتيته هرولا الله وایي که زما بنده زما لوري ته زما وخاته په پښو روان سي الله جل جلاله وایي زه غرزم زما رحمت غرز راپورته کوي د دې مثال کتابونه لیکي مور ده بچی نوې قدم اخیستی دی په پښو باندې ولاړ دی خو قدم واخلي ګزارېږي هغه مور ده بچی عادت کوي ویې لري او بیا لاسو ته وایي بچي راسه 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 کم وخت چې بچی یو دوه قدم واخلي پر ګزارېدو سي مور یې وغورځېد بچی راپورته کوي د الله مثال د خپل بنده سره د رقم دی کم وخت چې بنده الله ته ورنږدې سي د الله څخه مغفرت غواړي د الله د رحمت امید پیدا کړي الله جل جلاله ته ورنږدې کېدل زړه وغواړي الله یې په خپل رحمت کې راوچت کړي رااملا یې کړي راپورته کړي په خپل رحمت کې پورته کړي لیکن هغه الله او هغه حقیقي رسول محبت المرتضی شي دی د معمولی دنیا او دغه رزيلي دنیا په وجه باندې مرتضی شي دی نبی علیه الصلاه والسلام څه فرمایي روایت کې راځي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی امام مسلم رحمه الله دا روایت ذکر کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام من احب لقاء الله احب الله لقاءه څوک د الله ملاقات خوند ورکي او دې ته مینواله چې الله په جنت کې به زه ستا ملاقات څنګه وکړم الله دغه بنده او ملاقات ته دغه سي مینواله کته وایي چې الله خپل بندگان ویني روزانه نه داسې برای راځي دی الله دی ویني لکه څنګه چې دی د الله او ملاقات ستړي وي الله د دو ملاقات نه دغه ستړي لیکن بدبختانه بل ذکر الله رسول فرمایي من كره لقاء الله كره الله لقاءه سو چاته چې د الله ملاقات خوند ورکي دنیا خوند ورکي اولاد خوند ورکي نفس پرستی خوند ورکي د شیطان پیروي خوند ورکي دا د دنیا اسباب خوند ورکي د الله ملاقات د الله لوري ته تک خوند ورکي كره الله لقاءه الله استعو مغفرت سي ساده ملاقات شو کوم زنه لرم تاسو هم زړه به زهره د الله محبت د ټول غر شي